په پښتو ژبه د کمپیوټر اسانه زده کړې لپاره د فضل هادي شیر کمپیوټر لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج لایک کړئ ترڅو په پښتو ژبه د کمپیوټر اسانه زده کړې څخه برخمن شئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس کې څنګه طریقې سره کولی شو کمپیوټر کې فولډرو ته رنګ ورکړو. دې دپاره باید موږ تاسو سره دغه د فولډر کلرایز په نوم چې کوم سافټویر دی دا باید موږ تاسو سره موجود وي. نو دا تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ د لارې ډاونلوډ کړئ. د انسټالولو طریقه یې د نورو سافټویرو په شکل باندې دا ډېره اسانه طریقه دی. تاسو کولی شئ چې دغه سافټویر په خپله باندې انسټال کړئ. نو راځو فعلا دا ما انسټال کړی دی، دې باندې به لږ کار وکړو. زه به دلته د کنټرول شفټ ان سره یو نوی فولډر واخلم. کله چې تاسو دغه سافټویر انسټال کړ نو تاسو چې په هر فولډر باندې رایټ کلیک کوئ نو په دې مینو کې به تاسو سره دغه د چینج فولډر آیکن په نوم باندې یو کمانډ اضافه شي. په دې کې موږ تاسو سره ورک دی، ایوریډی دی، ځینې کلرز دي، ریسټور ډیفالټ دی او مور آیکن دی. په دې ټولو باندې به موږ تاسو جلا جلا بحث کوو. لومړی راځو ورک ته. په دې کې دا ځینې اصطلاحات چې موږ تاسو کولی شو دا د دې فولډر سره راوړو. لکه مثلا دا اصطلاح شوه، واپس مو دا اصطلاح نه وي خوښه رایټ کلیک په دې فولډر باندې وکړئ، چینج فولډر آیکن ته راشئ او په دې ځای کې کومه بله د خوښې اصطلاح تاسو ورکړئ. نو که واپس مو دا هم نه وي خوښ غواړئ فولډر عادي حالت ته وګرځوئ نو چینج فولډر آیکن ته راشئ او په دې ځای کې تاسو ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به فولډر عادي حالت ته وګرځي. اوس دا اصطلاح مو خوښه نه وي یا په دې کې ستاسو د ډیټا اړوند اصطلاح نه وي نو راشئ په فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ، چینج فولډر آیکن ته راشئ. په دې ځای کې تاسو سره ایوریډی دی، په دې ځای کې تاسو نور هغه اصطلاحات کولی شئ د دې فولډر سره راوړئ. مثلا دا د گیم اصطلاح ده، دا به زه د فولډر سره راوړم. دا مو نه وي خوښه غواړئ بله اصطلاح دې سره راوړئ نو دلته راشئ ایوریډی ته، د یو اس بي نښان موږ تاسو دې سره راوړو. نو که دا هم نه وي خوښ غواړئ چې فولډر عادي حالت ته وګرځوئ دې ځای نه راشئ، چینج فولډر آیکن ته ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به فولډر عادي حالت ته وګرځي. اوس یو کس غواړي چې فولډر ته رنګ ورکړي نو تاسو راشئ رایټ کلیک په دې فولډر باندې وکړئ، چینج فولډر آیکن ته راشئ، دغه سور رنګ به فعلا موږ تاسو دې ته ورکړو. نو که واپس مو دا هم نه وي خوښ راشئ دې ځای نه بل کلر هم تاسو ورکولی شئ ورته، دغه ګلابي رنګ به موږ تاسو دې ته ورکړو. تاسو په یو ځل باندې کولی شئ چې ټولو فولډرو ته هم رنګ ورکړئ. نو که دا رنګ مو هم نه وي خوښ په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، چینج فولډر آیکن ته راشئ او په دې ځای کې ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به فولډر عادي حالت ته وګرځي. اوس یو کس غواړي په فولډر باندې زه رایټ کلیک کوم نو په دې کې د ډیټا هم وي او د دې فولډر په ځای باندې د زما عکس وي، زما د خوښې تصویر دی وي. نو تاسو راشئ رایټ کلیک په دې باندې وکړئ، چینج فولډر آیکن ته راشئ او په دې ځای کې تاسو په دې مور آیکنز باندې کلیک وکړئ او دا تاسو اوکې کړئ. کله چې دا تاسو اوکې کړ نو تاسو ته به داسې یو مینو خلاصه شي. په دې کې موږ تاسو ته 3 اپشنې راکړي دي: لارډ ایمیج، سلیکټ کلر، لارډ اوورلی. نو لومړی راځو لارډ ایمیج ته. کله چې تاسو په لارډ ایمیج باندې کلیک وکړو نو دوی ځای کې به تاسو ورته خپل د خوښې پکچر سلیکټ کړئ نو تاسو دا اوکې کړئ نو دا تاسو سره هغه د فولډر په ځای باندې پکچر راغی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دا تاسو سره فولډر دی. په دې کې تاسو کولی شئ چې ډیټا هم خپله سب کړئ. واپس مو غواړئ چې فولډر عادي حالت ته وګرځوئ، رایټ کلیک په دې باندې وکړئ، چینج فولډر آیکن ته راشئ او په دې ځای کې په ریسټور ډیفالټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو سره فولډر عادي حالت ته وګرځي. اوس یو کس غواړي چې د خپل د خوښې رنګ دې فولډر ته ورکړي نو دا هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ، رایټ کلیک، چینج فولډر آیکن او دې ځای کې مور آیکن ته تاسو راشئ، دا تاسو اوکې کړئ او دې ځای کې تاسو دا سلیکټ کلر باندې کلیک وکړئ نو تاسو د خپل خوښې کلر ورته سلیکټ کړئ، دا تاسو اوکې کړئ، اوکې. نو تاسو وګورئ چې تاسو سره ستاسو د خوښې رنګ واخیسته. نو تاسو واپس غواړئ فولډر عادي حالت ته وګرځوئ، رایټ کلیک، چینج فولډر آیکن او په دې ځای کې ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره فولډر عادي حالت ته وګرځي. په دې فولډر کې چې دی ما سره دغه پکچر دی او دا د دې فولډر په دې ساحه کې راغلی دی. نو یو کس غواړي چې په دې فولډر کې د ډیټا هم نه وي او زما د خوښې تصویر دی په دې ساحه کې راشي، یا ستاسو خاصه ډیټا وي، تاسو نه غواړئ چې دا بل څوک وګوري چې په دې کې ستاسو خاصه ډیټا ده، په دې باندې د داسې یو تصویر راسي چې ستاسو د ملګرو ورته نه پام کیږي نو تاسو کولی شئ چې دا هم په اسانۍ سره دې ځای ته راوړئ. تاسو راشئ رایټ کلیک په دې باندې وکړئ، چینج فولډر آیکن ته راشئ، په دې ځای کې مور آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ، دا تاسو اوکې کړئ او دا لارډ اوورلی باندې کلیک وکړئ. تاسو دلته د خپلې خوښې پکچر ورته سلیکټ کړئ. مثلا موږ دوباره دا سلیکټ کړو نو تاسو څومره اندازه کې غواړئ چې دغه د فولډر په دې ساحه کې دا پکچر راوړئ نو په دومره ساحه کې به بس وي. تاسو دا اوکې کړئ او تاسو وګورئ چې ستاسو په دې فولډر کې دغه تصویر هیڅ شته نه دی
ولې تاسو سره په دې ساحه کې راغلی دی. تاسو غواړئ چې واپس فولډر عادي حالت ته وګرځوئ نو راشئ دې ځای نه چینج فولډر آیکن ته او په ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به فولډر عادي حالت ته وګرځي. نو ګرانو لیدونکو تاسو کولی شئ چې خپله غوښتنه او پوښتنه موږ سره د کمنټ د لارې شریکه کړئ. په سکرین باندې زموږ د واتساپ شمیره هم تاسو ته ښکاري. تاسو کولی شئ چې خپل مشکل موږ سره د واتساپ د لارې شریک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ورسیږي.